یو شاګرد چې هره ورځ ښوونځي ته ډېر ناوخته راته، خو د ښوونکي لخوا به یې هره ورځ په ټولګي کې د زده کوونکو پر وړاندې وهل خوړل. یوه ورځ صنف ته راغی، دروازه یې ټک ټک کړه. ښوونکي اجازه ورکړه. شاګرد د استاد مخې ته په ډېرې عاجزۍ ودرېده. ښوونکي پوښتنه وکړه، ولې دومره ناوخته راغلې؟ ماشوم له ډېرې ویرې خبرې ونه شوې کړی او کوچنی لاس یې د استاد لښتې ته ونیوه. استاد هم شړک ورکړ او ورته یې وویل، کښېنه. کوچنی ماشوم په خپل ځای غلی په سوچونو کې کښېناسته. د وخت په تېرېدو سره ښوونځی رخصت شو. بله ورځ بیا هم شاګرد ناوخته شو. او ټولګي ته داخل شو. کوچنی زده کوونکی په ډېرې عاجزۍ یو ځل بیا د ښوونکي مخ ته راغی او ودرېده. او استاد بیا هم واړه ماشوم ته غوسه شو او په تنکیو لاسونو یې شړک ورکړ. د وخت په تېرېدو سره درېیمه ورځ هم کوچنی ماشوم ناوخته کړ. د صنف دروازه یې ټک ټک کړه او ټولګي ته ننوت. خو دا ځل د استاد پوښتنه تکرار نه کړه او سره له دې چې پوښتنه وکړي، سم د واره یې کوچنی زده کوونکی ووهه. ماشوم ډېر خفه و، په زړه یې سخت دردونه ښخ و. کوچني زده کوونکي له ډاره د خپل ځان خبرې نه شوې کولی. د وخت په تېرېدو یوه ورځ د همدې کوچني ماشوم استاد په بایسکل باندې ښوونځي ته روان و. خو تېرو ورځو ته په کتو ماشوم نن له کوره لږ وختي خپل پلار چې معیوب و او د کار زیات توان یې نه درلود، ماشوم به هره ورځ خپل پلار په لاسي ګډۍ کې روغتون ته بیوه تر څو هلته ډاکټران یې وګوري. خو په مخه یې استاد هم راغی. استاد پیښه له نږدې وڅارله چې ګوري هغه خواږه ماشوم خپل پلار هر سهار روغتون ته بیایي او ښوونځی پرې ناوخته کیږي او هلته هره ورځ وهل خوري. استاد په سوچونو کې لاړو. استاد خپل ساعت ته وکتل او سوړ اسویلی یې وویست. خو هماغه ماشوم په ډېرې چټکۍ ښوونځي ته منډې وهي او فکر کوي چې استاد یې بیا ونه وهي. دا ځل ماشوم له اوله سترګې ښکته نیولې وې. استاد ته یې سترګې ورپورته کړې. استاد ډېر خفه شو او ښه شېبه غلی و. ماشوم لاس پورته کړ او د استاد مخې ته یې ونیوه. خو استاد دا ځل لښته د ماشوم په لاس کې ورکړه. ماشوم ډېر حیران شو. استاد د ماشوم لاس ونیوه او ښکلی کړ. په غېږه کې په ځان پورې ټینګ ونیوه او له سترګو یې اوښکې روانې شوې.